د میدان وردګ ولایت سپورت امریت د دغه ولایت د پهلوانۍ منتخب ټیم لپاره د 150 ورزشکارانو ترمنځ د پهلوانۍ سیالۍ په لار اچولې دي. د سپورت امریت مسؤلین وایي مخکښ ورزشکاران به ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نن د ولایت په سطح باندې د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي، منتخبه سیالۍ ترسره کیږي چې په دغه کې تقریبا د 150 لوبغاړو په شمول باندې د ټولو ولسوالیو ورزشکارانو ګډون کړی و چې ټول 12 ټیمونه دي. دغه سیالۍ د ورزشکارانو لپاره ډېرې مهمې دي. لوبغاړي هم خوښ دي چې د پهلوانۍ منتخب ټیم ته د غوراوي سیالیو کې ګډون کوي. دوی وایي د اسلامی امارات پر اتاک سره ورزشکارانو ته پاملرنه زیاته شوی. واقعا ما جای خوشی است، تشکری میکنیم که مسابقات برگزار میکنه. سال یک دفعه مسابقات برگزار میشه و هر کس بتونه در مسابقات آیز مقام اول کسب کنه. در مسابقات تیم ملی افغانستان انتخاب میشه. والا زه له حده وتلی خوشحاله یم، ځکه چې د 12 کاله موږ تمرین کوو، موږ چې دا جنګ و جدل و مخکې بس نسم کولی یو بل سره وینو. نو ماشاءالله دا ځوانان چې زه ینم بس داسې ښه په تاب دي، خوند هم راکوي او ډېر ورته خوشحاله یم. د ویلو ده چې د پهلوانۍ د منتخب ټیم لپاره تیر کال هم په میدان وردګ ولایت کې د غوراوي سیالۍ ترسره شوې ترڅو په یاده برخه کې د ښه استعداد لرونکي کسان وټاکل شي.